السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننۍ ویډیو کې ز تاسو ته د الله رب العزت پاک نوم الرحیم ډیر مهربان د نمخکې می تاسو ته د الرحمن باندې د هغې فضایل رحم کول والا او الرحیم ډیر لوی مهربان چې کوم دی په هغې باندې د هغې نوم چې کوم دی د دې ذکر کولو ز تاسو ته یو څو فضایل ښیم. دوستانو الله رب عزت په خپل نومونو کې ډیر لوی کمال او برکت اچولی دی. یو خو کچرتا د هر مز نفس څوک سل ځل یا رحیم وایي یو خو به د زړه کې طاقت راځي، د زړه نه به غفلت او هیره به ختمیږي او الله رب العزت به د ټول دنیایي چې څومره آفتونه دي، اکسیډنټونه دي، نقصانات دي، نه به الله بچ کوي. او بل پکې دا کمال دی چې الله رب العزت به دا سړی چې د یا رحیم ورد د هر مونځ نه پس سل ځل کوي، خلک به د باندې مهربانه وي. او که چېرته څوک په مشکو زعفرانو باندې دا ولیکي او یو څوک د دوی رشته دار وي یا یو بد اخلاقه سړی د هغه په کور کې داسې یو طرف ته دفن کړي، نو هغه سړي کې به ډېر زیات رحم راشي او سکون به پکې راشي، هغه سړي کې به ډېره نرمي راشي. خجی دا د یا رحیمو تاسو د هر حاجت د پوره کولو د پاره دا هم ډېر بهترین کار دی. نو که د مونځ نه پس سل ځل نشي ویلی، نو هر روزانه څه ټایم چې ته وزګار شي سل ځل ویلو سره که دا لکه څوک معبول جوړ کي، نو یو خو به د الله طرف نه دته خاص رحمت او د خلکو زړونه به دته نرم شي، د خلکو په زړونو کې به دته محبت واچول شي او یو خو به د دعاګانې قبلیږي او د زمانې د دنیا د مصیبتونو نه محفوظ وي. او د دولت دپاره دا دومره بهترین دی که چېرته روزانه څوک یا رحیمو 1500 ځل وایي، نو د دنیای دولت چې د پیسه دا به دته برنه داسې به ورته راروانې چې دا خلک به د خپل جب نه پیسه راوباسي او دله به ورکوي، دته به د پیسې ګټل ډېر اسان وي او دا خلک به په مهرباني. د سحر د مونځ نه پس 555 ځل 555 ځل ویل که څوک وي، نو د ده چې څه حاجت وي هغه به الله پوره کوي. او که یا رحمان الدنیا و رحیمهما دا که چېرته 41 ورځو پورې 140 ورځو پورې وایي، نو حاجتونه پوره کیږي. دغه رنګې سل ځل ویلو سره د زړه سختوالی ختمیږي. او که چېرته داسې چاته څه خطره وي، څه یره وي، بعضې وخت کې څه مسله کور کې پیښه شي چې دا مسله راته غټه نه شي، نو د هغې دپاره بهترینه خبره دا ده چې الرحمن الرحیم دا د ډېر زیات وایي. انشاءالله العزیز که چېرته داسې وي بعضې وخت کې مسلې راشي، خلک خویندې واده کي یا د کور څه جنګ جګړه وي او هغه جګړه غټېږي، یا بعضې وخت کې هلکان یې داسې خلکو سره لاس واچوي یا دوی په خپله پوه نه شي، شیطان د حرکت داسې زورور خلکو سره لاس واچوي چې هغه مسله ورته غټېږي. نو د هغې نه چې ځان بچ کړې چې یاره دغه مونږ ته محفوظ دی نه مونږ پاتې شو، دغه مونږ ته غټه نه شي، نو الرحمن الرحیم دا کثرت سره وایي. او که څوک دا په اوبو باندې په کاغذ باندې ولیکي، اوبو سره یې حل کړي او دا یو ونې ته واچوي، نو دې کې الله رب عزت به د خپل نوم کې دومره برکت اچولی دی چې دا تاسو تجربه وکئ چې د ټولو نورو بوټو ته عامې اوبه اچوئ او هغه بوټي ته دا د الرحیمو یا رحیمو یا رحمانو دا اوبه په کاغذ باندې لیکئ. انشاءالله العزیز دا زه تاسو ته په ذمهوارۍ ویم چې د دې نوم په برکت باندې به دا ونه چې کومه ده د دې نورو په مقابله کې فصل ډیر کوي. نو یا رحیمو دا یو څو فضایل تاسو ته ما وړاندې کړه. الله رب العزت دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.